دا مشال ریډیو ده. ستړي مسي پښتونخوا په تېره اونۍ کې د مشال راډیو ویډیوي خبرونو ته مو زه قاسم خان مندوخیل هرکلی کوم. د زیارت په ورځ په ماښام د پېښور تبلیغي جومات کې له یوې چاودنې شاوخوا 10 تنه وژل سوي او تر 50 زیات ژوبل دي. د هنګو اتل اعزاز خان نه هېرېدونکې سرښندنه. په ساړه ژمي کې د پښتونخوا زیاتې برخې د ګیس او بجلۍ له کمي سره مخامخې دي، خو له پښو لوېدلی مسل خان له ژونده نه دی لوېدلی. دا او ځینې نور راپورونه پښتونخوا په تېره اونۍ خپرونه کې لرو. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په یوه تبلیغي جومات کې د جنوري پر 14مه نیټه له یوې چاودنې نږدې 10 تنه وژل سوي او تر 50 ډېر ژوبل دي. راپورونه وایي چې چاودنه د ماښام لمانځه پر مهال سوې ده. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع د ابراهیم زو 13 کلن اعتزاز حسن د جنوري پر 6مه نیټه د خپل سکول بار د یو ځانمرګ برید هڅه شنډه کړه. په هغه برید کې نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو د سکول سلګونه ماشومان یې د مرګ له خولې راویستل. د اعتزاز حسن زړورتیا نه یوازې په کامي بلکې په نړیواله کچه هم ستایل کیږي. چې په سکول زمونږ په مدرسه او زمونږ په تعلیم په دغه کې مونږ ملیټنسي نه منو. مونږ به د ملیټنټس او د ایکسټریمیست او د دهشتګردو مقابله وکړو. دا یو داسې پولیټیکل سټیټمنټ دی ان سپورټ اف ایجوکیشن چې هغه د ماشوم اعتزاز ډېر بولډ حروف سره جلي حروف سره دا پولیټیکل سټیټمنټ یې ولیکلو. او زما خپل دا خیال دی چې زمونږ په ملک کې دا پولیټیکل نیریټیو چې دهشتګردو خلاف دا کمزوري کېدلو. په ملک کې دننه داسې ښکارېدله چې لکه یو بله طبقه راوچتېږي او هغه دا هم وینا کول غواړي چې دا ملیټنټس او دهشتګرد دي زموږ وروڼه دي. د دې هلک قربانۍ سره دا پولیټیکل سټیټمنټ یو ځل بیا درست شو چې نه، دهشتګرد زموږ ملګري نه دي، دا زموږ وروڼه نه دي، دا زموږ دشمنان دي. د شبقدر مسل خان په دواړو پښو معذوره دی، خو له زده کړو سره یې دومره مینه او لیوالتیا ده چې هره ورځ په خپل 3 پهیز سایکل سکول ته ځي. له سبق وروسته د کالیو ګنډلو په پیسو د خپل ژوند او د تعلیم خرچه پوره کوي او په فارغه وخت کې په ډیر شوق له خپلو ملګرو سره د کرکټ لوبه هم کوي. په 9 کلاس کې او زه دا غځای نه راځم، یو 2 کیلومتره لار د پر خپل سایکل باندې راځم سرجي. زه په هر کلاس کې ښه پوزیشن علم، فرست پوزیشن، سیکنډ پوزیشن، تھرډ پوزیشن اخلم سرجي. او زه بلکې د خپل کار هم ورسره کوم، درجیتوب کار هم کوم سرجي. په دې سره زه تعلیم حاصلوم د درجیتوب په کار باندې چې زه کار وکړم، په هغې پیسو باندې زه کاپیانې اخلم، نور فیس پې خلاصوم سرجي. او زه بلکې کرکټ هم ښه کرکټ کوم، شوق مې ورسره دی، ښه ډېر زیات شوق مې ورسره دی کرکټ سره. او زه دا تعلیم حاصلول غواړم، خو ما ته په دې بایسکل باندې ډېر مشکلات وي، باران کې یا بل څه کې، یا ما ته اکثر ډېر پنچر شي، زه بس د سکول نه چوټي وکړم سرجي. د خیبر پښتونخوا د بر دیر د لرې پرتې سیمې سندرۍ قومي مشرانو د جنوري پر 14مه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته په مظاهره کې غوښتنه کړې چې د دوی د کلي لپاره په تیرو حکومتونو کې د پرمختیایي کارونو لپاره په منظور کړل سوي بجټ هیڅ رغونه نه ده سوې. مظاهرچیانو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د بدلون او کرپشن ضد په نامه یې له خلکو ووټ اخیستی، خو بدلون نه ویني. چې په تیر شوي په 2012 او په تیره کې چې کومه طریقه یافته فنډ په نوم باندې روپۍ ویستې شوي دي، د جوماتونو په نوم باندې تقریبا د ما په علاقه کې 4 جوماتونه دي، د یو جومات په نوم باندې 4 لاک روپۍ 5 لاک روپۍ ویستې شوي دي. د هغه کې لیټرین هم شامل دی، په هغه کې بونډریوال هم شامل دی، خو هېڅ کار یې پکې نه دی کړی. مین دی منګه په هغه علاقه کې دومره پسمنده خلک دی که نه چې د هغو کومه آباده مځکه وه، هغې صرف او صرف په ټیکټر لاندې باندې ورانه کړه او بیا راتښتېدل دي. د ګورنمنټ نه خپل بیل اخیستی دی او عوامو ته 1 ذره پیدا نه ده رسولې. د دې د حکومت اکشن والي او د دې غریب عوام ته مطالبه دې منظور کړي. د سوات خلک وایي د ګیس کمی ژوند له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دوی وایي په کورونو کې له سهاره تر ماښامه ګیس نه راځي، نو ځکه خو پخلی او نور کارونه ورته ګران سوي دي. د هوټلونو کاروباریان هم د ګیس له نشتوالي شکایت لري. رابطه ورځ خلک مزدوري وکړي چې کور ته لاړ شي، نه چای تیاری، نه اوله تیاری، در په در غریبانان بیا څوک په لرګو پسې ګرځي، څوک په LPG ګیس پسې ګرځي. موږ د حکومت نه دا خواست کوو چې د ګیس غور دې وکړي او د دې چې دا خلک لږ په ارام شي.
د شبقدر او مومند ایجنسۍ مزدورانو د مشال راډیو څلورمه کلیزه د کیک په پرې کولو ولمنځله. دوی وایي مشال راډیو د غریبانو غږ اوچتوي او د پښتانه کام خدمت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مومند دی، زه د ارګنایزیشن پرواز صدر یم او نن الحمدلله د مشال راډیو څلورمه سالګرده ده او دا خوشحالي زموږ د ټولو خوشحالي ده چې د ډېر ښه محنت سره او د ډېرو ښه دغه توقعاتو سره دا سالګرده موږ مناو کړو او ډېر موږ سره کوم ملګري دي کوم تنظیم کسان دا ټول موږ راغلي وو ښه په خوشحالۍ باندې به دا سالګرده مناوو. موږ ټولو اورېدونکو ته هم دا پیغام ورکوو چې د پښتنو دا یو ډېر ښه ریډیو دی چې الحمدلله په دې علاقه کې ډېر ښکلی اواز جتوي او د هر چا مرسته کوي. د ډېرو غریبانو اوازونه اوچت کړي دي او انشاءالله د دې ارګنایزیشن اواز به انشاءالله زیات تر زیاته رسوي. له همدې سره پښتونخوا په تېره اونۍ کې پای ته رسېږي. قاسم خان مندوخیل مو پر لوی او بخښونکي څښتن سپاري، خو د مشال ټولې خپرونې پر مشال رادیو .com اورېدلی سي. تر بیا دا مشال ریډیو ده.